السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل غږ مو د بل چا په غږ بدل کړئ. دوستانو که څوک تاسو ته ټلیفون وکړي او که تاسو غواړئ چې خپل غږ د بل چا په غږ باندې ورته واړوئ او له هغه سړي سره خبرې وکړئ، دغه به تاسو څنګه کوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په اول کمنټس کې او د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، تاسو په ګیټ سټارټډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستان تاسو په ګیټ سټارټډ بټن باندې کلیک وکړئ، کوم ایډز راکړو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. دا اگر کوم دوستان تاسو راسي په سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې موږ دوستانو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، ما تاسو ته کوم ایډز راغلو هغه ایډز به ټوټل تاسو کلوز کړئ. دا اگر کوم دوستانو وایس ریکارډ سو، مایکریټیشن سو، پلی گیم سو، دلته به دوستان تاسو په وایس ریکارډ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستان تاسو په وایس ریکارډ باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ چې خپل غږ مو د بل چا په غږ باندې بدل کړئ او بیا له هر چا سره خبرې وکړئ، هغه به تاسو څنګه کوئ. ګور دوستان په سټارټ ریکارډینګ کې دلته دوستان تاسو میسج کولی شئ. هغه میسج تاسو په مسنجر باندې، په واتساپ باندې خپل ملګرو ته لیږلی شئ او تاسو په هغه میسج کې هم خپل غږ بدلولی شئ. دا اگر کوم ګور دوستان وایس چینجر هیسټري، دلته ګور دوستان هغه هیسټري تاسو ته درشي. او دا اگر کوم ډیورینګ کال سیټینګ، دلته به دوستان تاسو راسي په ډیورینګ کال سیټینګ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا اگر کومه دغه اپشن تاسو ته خلاصي، دا درې اپشن به راسي. انکمینګ کال، کله چې دوستان تاسو ته ټلیفون راسي، تاسو په کوم غږ باندې خبرې سره کوئ. آوټ ګوینګ کال ده، نو دوستان کله چې تاسو چاته بل چاته ټلیفون وکړئ، بیا تاسو په کومه غږ باندې خبرې سره کوئ یا په کوم اپیکس باندې تاسو خبرې سره کوئ. نو ګور دوستان زه راځم په انکمینګ کال باندې زه کلیک کوم او کوم ایډز راغلو هغه ایډز به زه کلوز کړم. نو ګور دوستانو دغه څلور پنځه اپیکس دي. اوس که تاسو غواړئ چې په هر اپیکس ور وشئ، دوستانو صرف په تاسو په هغه اپیکس باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په هغه اپیکس باندې کلیک وکړئ، وایي سلیکټډ وایس ټایپ ینګ ګرل، یعنی دغه نجلۍ غږ دلته زما په موبایل باندې ولګېدی. اوس که زه ماته هر څوک ټلیفون وکړي په انکمینګ کال کې، هغه به دغه غږ باندې زه خبرې ورسره کوم. دا کوم دوستان که تاسو بیک بټن وي په آوټ ګوینګ کال باندې، کله چې دوستان تاسو بل چاته ټلیفون وکړي، تاسو په کوم غږ باندې خبرې ورسره کوئ، دلته دوستان تاسو راسي هغه سلیکټ کړئ. نو کله چې دوستان تاسو هغه سلیکټ کړئ، دلته به دوستان بیا هغه په هغه طرز کې غږیږي، یعنی دغه وایس به هم بدل سي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپل غږ مو د بل چا په غږ باندې بدل کړئ. دوستانو تاسو میسجان هم کولی شئ او په ټلیفانه کې هم تاسو خپل وایس بدلولی شئ. دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو کوم ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.